عزیز دوستانو زما نوم سجاد علي دی او په تاسو دې سلامتي وي. السلام علیکم. د جاپان په یو جزیره کې دومره مارانو چې د حد نه زیاده وو. د جاپان دا پوره جزیرې والا چې څومره خلک وو هغه د دې مار نه ډېر زیات په یره کې وو. دا مار صرف زهریله نه وو بلکې دا دومره خطرناک وو چې ښایي روز به خلکو دا اطلاع ورکړه چې په فلانکي ځای کې یو کس مار خوړلی او مړ شوی دی. نو د دې کلي دا خلک د دې مارانو نه ډېر زیات په پریشانۍ کې وو. نو د جاپان حکومت دا فیصله وکړه چې موږ د دې مارانو خلاف په یو نولي دې جزیرې ته پرېږدو چې هغه به د دې خاتمه جوړېږي. نو د دې جزیرې سره سره د دې پوره ملک خلک وچړقېدل چې دې جزیرې ته به اوس نولي پرېږدي د دې مارانو خلاف. ولې چې د جاپان د حکومت د بس کار نه دی دا ماران د دې جزیرې نه ختمول. او نولي یو داسې ښکاري دی چې دی مار وژني، د وژلو سره سره دی مار خوري. په نولي کې ډېره زیاته پورتي وي، دی ډېر تیزۍ سره ځان د مار نه بچ کوي او مار باندې اټیک کوي. مار په دغه طریقې سره دی وژني چې مار مړ کړي نو دی پخپله دغه مار وخوري. نو د دې د وجې د جاپان حکومت دا سوچ وکړو چې موږ به د دې خلاف دا نولي پرېږدو. ملګرو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، دا ډیره انټرسټینګ ویډیو پیدا والا ده. ولې چې دا جاپان حکومت د قدرت خلاف یو داسې مهم کوي چې هغه به د دوی دپاره مصیبت جوړ شي. نو دا د جاپان یو داسې جزیره وه چې په هغې کې ډېر خلک پاتې کېدل. د دې خواته ډېر ښایسته ځنګل او غرونه وو. نو په 1980 کې د دې جاپان په دې جزیره کې چې کله دا ماران ډېر زیات شو نو دوی په یو کال کې 400 کسان وژلي وو. د دې مار نوم و هابو پټوایپر. دی صرف د دې علاقې د خلکو دپاره نه بلکې په دغه علاقه کې چې څومره جانورانو د هغو دپاره هم ډېر زیاته خطره وه. ولې چې دی په سایز کې دا مار ډېر زیات غټ او ډېر خطرناک مار و. دی چې به څوک وچیچل نو په هغه باندې به یا اوږدې ولګېدې او یا به د هغه د وینه ټوله جام شوه. که بر وخت په دا کس علاج ونه شو نو هغه کس به یقیناً چې مړ کېدو. او ده چې به چا له ټک ورکړو نو د محاصره چې کوم ځای به ده چې چلی و هغې ځای باندې به ډېر زیات تړ شروع شو. نو جاپان حکومت د دې دپاره د دې زهر یو تورن جوړ کړو، خو اصل کې دا تیاتي علاقه وه. په دې علاقه کې بجلي هم نه وه او فریجونه هم نه وو. ولې د دې دپاره چې دوی کومه دوایي جوړه کړې وه نو دا په یخ ماحول کې د دوایي کار ښه ورکوي. په دغه علاقه کې نه فریجونه او نه بجلۍ وه. نو د دې د وجې د دوی دا اکسپریمنټ چې و دا لږ دوی ته ناکام ښکاره شو. نو د دې د وجې د جاپان حکومت دا سوچ وکړو چې موږ د دې کلي سره سره د دې خواته چې کومې اریاګانې دي دا هم د دې مارانو نه بچ کول غواړي. که نه د دې د یرې خو به دا پوره کلي خالي شي د دې مار د وجې او خلک به د دې کلي نه وتښتي. نو دوی د دې دپاره بهترین طریقه بل سوچ وکړو چې موږ اوس څه طریقې سره د دې مار د زهرو خلاف څه دوایي مؤثر دوایي داسې جوړه کړو چې هغه په ګرمۍ کې هم کار کوي. ولې چې دې ځای کې خو بجلي نشته او هر ټایم خو موږ د دې دپاره فریجونه یا داسې جنریټر یې نشو چلولی. نو دوی دا سوچ وکړو چې د دې یو جرأتمنده فیصله کول غواړي. نو دوی د قدرت خلاف یو فیصله وکړه چې موږ به د دې جزیرې ته نولي پرېږدو. نو دا نولي به د دې مارانو خاتمې سبب جوړ شي. چې نولي ورکوټی ضرور دی خو دا یو ډېر خطرناک ښکاري دی. دی د مار سخت دښمن دی. چې دی مار چېرته وویني نو دی مار تر هغه پورې نه پرېږدي چې څو پورې دی د دې مار نه ساه نه وي وښکلې. دا نه په جنیاتي ساینس او نه په جدید دوایي باندې وه بلکې دا قدرتي صلاحیت باندې میسر په نولي باندې وه چې دې له الله پاک ډېره زیاته پورتي اخلي او بل د ده جبړه چې کومه وي دا ډېره زیاته مضبوطه وي. نو د جاپان حکومت دا اعلان وکړو چې موږ به دې جزیرې ته ډېر زره دا نولي پرېږدو. نو دا به د دې مارانو د خاتمې سبب جوړېږي. خو در اصل کې دوی د قدرت سره دلته کې یو بغاوت وکړو. دا د دوی دپاره ډېره زیاته مصیبت جوړ شي. نو د جاپان حکومت دې جزیرې ته تقریبا 10 زره نولي پرېښودل چې دا به د دې مارانو خلاف ډېر فایټ او بهترین طریقې سره د ماران ختم کړي. در اصل د دې د پرېښودو سره د مارانو باندې خو دومره اثر پرې نه وځي. د هغې مین ریزن دا چې دا مار چې کوم وي دی د شپې شکار له راوځي او نولي چې وي دا د ورځې شکار له راوځي. نو د دې د وجې د مار او د نولي سامنه به ډېره کمه کېده، یعنې نه هونه کې برابر وه. د دې دا نتیجه شوه چې اصل کې نولي چې کوم وي دا ډېر تیزۍ سره خپل نسل بړاوی. نو په لږ وخت کې دا نولي په دې جزیره کې دومره ډېر شو چې په دې کې امامي خرگوش چې د دې نسل صرف په دغې جزیره کې پاتې کېدو. نو دا نولي خو ماران خو نه میلاوېدل. د دوی په دغې خرګوشانو باندې اټیک وکړو
او ډېر تیزۍ سره دا خرگوشان د اول نوم په ده په خرگوشان او چرګانو باندې حملې شروع کړې. نو د جاپان دا چې کوم حکومت و دا ډېر پریشانه شو چې د ده دا نسل خو ډېر تیزۍ سره پھیلاویږي، موږ دا د مار د خاتمې دپاره پرېښی، اصل کې دا د خرگوش د خاتمې سبب جوړ شو. نو دا خو زموږ دپاره یو بل د سر درد جوړ شو، دا خو موږ ځان ته یو فالتو سر درد جوړ کړو، موږ یو شی ختمو دا راته بل شی جوړ شو. د دې پلران متل کوي که نه وایي د باران نه پټېدم د ناوګۍ لاندې مې شپه شوه. نو د جاپان د حکومت هم د ناوګۍ د لاندې شپه راغله، خو دوی د دې دپاره یو بهترین سوچ دا وکړو چې د دې نولو ختمولو دپاره دوی د شکاریانو یو ګډ خطرناک ټیم تیار کړو. او دا داسې د شکاریانو یو ټیم و چې دا به دا نولې نیسي مړه کوي به یې. د دې دپاره دوی جدید کیمرې ولګولې چې د هغې په ذریعه به د دې مانیټرینګ کېږي او پنجرې ول جوړې کړې چې دا نولې پکې ورځ ته ورځ نیسي. نو په لږ وخت کې تېغ په کافي ډېر شي نولې ونیول. ورو ورو د دې نولو دا خطره چې کومه وه دا خو د دې کلي نه ختمه شوه، خو اصل کې دا نولې چې د کوم کار دپاره ایښی و هغه کار د دوی هسې ادوره و. دا نولې د دې کلي چې څومره خلک وو د هغو په ذریعه او د دې دپاره دوی شکاریان جدا ساتلي وو د هغې په ذریعه. نو په 2022 کې دوی تقریبا د دې نولو د نیمې نه زیات د 450 کیمرو او د لیکلي علاقې د خلکو په ذریعه باندې دوی د دې جزیرې نه تقریبا نیمې نه زیات نولې ختم کړي وو. خو د دوی دپاره غټه مسله بیا هم هغه ابو پټناکر مار و. د هغې دپاره بیا دوی یو جدید تحقیق شروع کړو چې د دې د زهرو داسې مؤثر دوا جوړه کړو چې د انسان خلاف ډېر تیزۍ سره کار کوي. د جاپان چې کوم ساینسدان وو هغو سرتور کوشش شروع کړو. د دې کوشش په نتیجه باندې یو داسې طریقه‌کار په دې کې میلاو شو د دې زهرو چې په هغه کې د کینسر د علاج پورې هم دې ته نسخې میلاو شوې، یعنې د زهرو نه د کینسر علاج طریقه‌کار اسټارټ کړو. خو هسې وګورئ نو جاپان په پوره ورلډ کې ډېر مخکې دی او ډېر په هیټ نمبر دی. د هغې مین وجه دا ده چې دوی ورځ تر ورځه نوي تکنیکونه کوي او نوي ایجادات کوي. د هغې د وجې دا قوم چې دی دا ډېر زیات مخکې دی. د دې د وجې جاپان په پوره دنیا کې په هیټ نمبر حسابېږي. هغه په وجه دا ده چې دوی ډېر سخت محنت کوي د دې خلاف. د دوی چې کوم دا ریسرچ وکړو په دې پوره ورلډ دنیا دوی اعلان کړه چې د زهرو نه دوی د کینسر داسې خطرناک علاج و چې د هغې علاج نه و. داسې که وګورئ د مارانو خلاف چې دوی د نولو دا اکسپریمنټ وکړو نو دا هم د قدرت سره د دوی یو چیلنج و، ولې چې ماران خو چې دي دا خو قدرتي دي. نو د قدرت سره چې چا ټکر هم اخیستی دی هغه همیشه په ده باندې ټکاو شوی دی. داسې یو طریقه په اسټرالیا کې هم شوه چې هغو نو په فصل کې به داسې یو چینجه غونده کېدل چې هغې به د ګنو ټول فصل خرابو. اسټرالیا والا چې کوم وو هغو د دې ګنو دپاره په دغه ځای کې ډېر شی منډکان پرېښودل چې دې ګنو کې چې دا کوم چینجي کېږي چې دا ټول منډکان دا چینجي خوري او دا غني د دې د وجې صفایي. نو هغه غني دي چې کوم چینجي به وو هغه به همیشه د ګنو په سر کې وو. منډک خو چې دی خو غني ته خو نشي ختلی. نو د دې د وجې دا منډک ورځ تر ورځه دې دنیا بچي راوړل او کوم کار دپاره چې د اسټرالیا والا دا دې پرېښی وو نو هغه کار د هغو نه کېدو. د هغې مین ریزن دا و چې منډک باره خو نشي ختلی. منډک ته چې به لاندې اوبه میلاو شوې نو منډک بیا د هغې نه هم خپل نسل مړولو کې ډېر زیات تیز و. د دې نسل ډېر د تیزۍ سره مړاوېده شروع کړو. بیا د دوی دا نولو کار وکړو چې د چا خبره چې هغه چینجه خو دوی نه خوړل خو په دغه کلي کې چې جانوران وو دا د هغې دپاره خطره جوړه شوه. واړه واړه چې څومره هم جانوران وو هغه جانوران دې ټولو په خوراک شروع کړه. نو اسټرالیا هم په دغه ځای کې په سر باندې بیا لاس یخی و.